السلام علیکم ملګرو، څنګه یاست؟ په دې ویډیو کې نن موږ په ګولډن مصري چرګانو بحث کوو. د هګۍ والا چرګانو په روزنه او ساتنه بحث کوو چې څنګه کولی شو د هګۍ والا چرګان تر 15 ورځو وساتو. که ویډیو مو خوښه شوله او ویډیو ته مو مینه ورکړه نو نور هم د روزنې په اړه ویډیوګانې درته جوړوم. کوم واکسینونه ورته باید وشي او کومې دواګانې باید ورته استعمال شي، کومې فارمولې سره باید ورکړو، د دې پوښتنو ځوابونه په دې ویډیو کې درته وایم. او دې څخه وروسته نورې ویډیوګانې هم راځي، د 3 هفتې، 4 هفتې او 5 هفتې ویډیوګانې. د ویډیو د شروع کېدو څخه مخکې چینل د سره سبسکرایب کړئ او بیل آیکن بټن لازمي کلیک کړئ تر څو زموږ هره ویډیو تاسو ته په خپل وخت تر ورسیږي. د ګولډن مصري 4 قسمه کاروبار کولی شو. اول داسې چې 40 څخه تر 15 ورځو چشي او خرڅ کړو. دوهم کاروبار داسې دی چې تاسو په 3 میاشتو کې خرڅ کړئ. دریم کاروبار داسې دی چې تاسو چې کله چرګ په هګۍ راغله او هګۍ خرڅ کړئ. او 4 نمبر کاروبار داسې دی چې هماغه هګۍ خرڅ هم کړئ او یا تاسو یو وړوکی هجري سیستم برابر کړی او چرګوړي د هګۍ څخه وباسئ یا یې خرڅوئ او یا هم په خپلو شیډونو کې یې ځای پر ځای کوئ. په روزنه کې په اول نمبر خبرې کوو په سپیس یعنی ځای باید څومره ورکړو چرګانو ته. نو په دې کې یو څو سټیپس دي. که چېرته تاسو سره یو ځای وي چې 100 فوټه اوږدوالی لري او 40 فوټه سور لري، اوس چې تاسې سره ټوټل څومره ځای راغی هغه شو 4000 سکویر فټه. اوس تاسې د یو ورځې چرګان اچوئ او تاسې دا چرګان تر 15 ورځو ساتئ. نو تاسې په دې کې 10,000 څخه تر 12,000 چرګوړي اچوئ شئ. یعنې تاسې یو چرګوړي ته 0.3 څخه تر 0.4 سکویر فټ ځای باید ورکړئ. او یا په همدې فارم کې که تاسو 15 ورځې چرګان اچوئ نو تاسو په یو چرګوړي باندې 0.5 یا 0.5 سکویر فټ ځای باید ورکړئ. یعنې بیا په دې فارم کې چې مخکې 12,000 چرګان ځای کېده نو اوس پکې 8,000 چرګان روزلی شي. او که چېرته هګۍ ورڅخه اخلئ نو بیا ورته 1 سکویر فټ ځای ورکوو یو چرګ ته. اوس راځو د فارم ډایرکشن یعنې په کوم طرف باید جوړ شي. شمال او جنوب طرف ته باید فارم جوړ کړل شي تر څو د مخامخ لمر څخه بچ شي چرګان. د ټول څخه مهم دی چې هغه د ښه هچرۍ انتخابول دي. داسې هچرۍ انتخابول دي چې په هغې کې نه باید ایکولی وي او نه باید مایکوپلازما وي او نه باید نورې ناروغۍ وي. چرګوړی باید وزن شي چې د 30 ګرامو څخه تر 240 ګرامه باید یو چرګوړی وزن ولري. 4 کله چې مو چرګوړي فارم ته راوړل باید د انډي او ای بي سپری پرې وشي. فلشینګ هم کوی شئ ورته په اوله ورځ کې. که فلشینګ نه کوئ نو هر یو انجکشن چې وي لکه نووافورټ شو د ORS سره یا پرسټامول سره یو ځای ورته کارولی شي په اوبو کې. 5 نمبر راځو غذا ته. هفتهوار غذا درته په چارټ کې ښیم، په سکرین باندې تاسې کتلی شئ، تاسې ورڅخه تصویر ایستلی شئ. په اول هفته کې مونږ یو چرګوړي ته 80 ګرامه دانه ورکوو، یعنې په ورځ کې 10 ګرامه دانه ورکوو یو چرګوړي ته، یعنې 80 کیلو دانه ورکوو 10 چرګانو ته. په هفته کې د یوې ورځې غذا راځي 10 کیلو. په برالر کې مونږ چرګانو ته 3 وخته دانه ورکوو، سهار، ماسپښین او ماښام. نو دې چرګانو ته مونږ 3 وخته دانه هم ورکولی شو او داسې هم کولی شو چې کله دانه ختمه شي چرګانو ته نو دانه ورته واچوو. نو چرګان په اول هفته کې 80 کیلو دانه خوري نو وزن باید 15 ګرامه واخلي هر یو چرګ. که چرګ وزن زیات اخلي نو تاسو 1-2 ګرامه غذا کمولی شي په چرګ باندې. او که وزن ودرېدلی وي او نه اخلي نو تاسو 1 یا 2 ګرامه زیاتولی هم شي. اول هفته کې چې کومه دانه مونږ استعمالوو هغه ده سټارټر. او دوهم هفته کې هم زیات وخت سټارټر دانه ورکول کېږي، بعضې وخت سټارټر او ګروور سره مکس کېږي. همداسې په دوهم هفته کې مونږ چرګ ته 112 ګرامه دانه ورکوو یو چرګوړي ته، او 14 ګرامه دانه یو چرګوړي ته ورکوو په ورځ کې، او 110 ګرامه وزن باید یو چرګوړی واخلي. یعنې په اول هفته کې 80 کیلو دانه ورکوو او 15 ګرامه وزن باید یو چرګوړی واخلي. او په دوهم هفته کې 112 کیلو دانه ورکوو، 110 ګرامه وزن باید ورکړي یو چرګوړی. اوس راځو واکسین ته. په اوله ورځ باید انډي او ای بي سپری وشي په چرګانو باندې. 9 یا په 10 ورځ د ګمبور ژوندی واکسین ورکوو چرګانو ته په اوبو کې. که ډبل شارټس ورکوو نو بل واکسین ته ضرورت نشته، کوم چې په 18 څخه تر 22 ورځې باندې کېږي. په 15 ورځ ورته انډي لاسوټا یا انډي کلون واکسین ورکوو چرګانو ته، دا هم په اوبو کې ورته ورکوو. په 28 ورځ بیا ورته انډي لاسوټا او انډي کلون واکسین ورکوو. په 28 ورځ بیا ورته انډي لاسوټا یا انډي کلون واکسین ورکوو. که چېرته تر 15 ورځې ساتئ دې څخه وروسته بل واکسین ورته نه کېږي چرګانو ته. خو ایمونټي یا معافیت ته باید ډېر پام وکړل شي. که چېرته غواړئ تر 6 میاشتو چرګان وساتئ نو د واکسین په جدول کې بیا فرق راځي. که غواړئ ویډیو درته پرې جوړه کړم کامنټ کې راته ولیکئ. اوس دوا څنګه باید ورته تطبیق کړو. کله چې مونږ نووافورټ، ORS او پرسټامول په اوبو کې په اوله ورځ ورکړل، د هغې څخه وروسته باید 12 ساعته انرو پلس کولسټرین یا نور فلګلاسین پلس کولسټرین اوبه ورکوو. او خوا کې ورسره د الکترولایټ استعمال باید وشي په ګرمیو کې، او په یخنۍ کې هم کولی شي ویټامین سي او الکترولایټ دواړه کارولی شي. کله چې د 12 ساعتونو کورس پوره شي نو بیا ورته باید د ورځې د موسم په حساب لیور پلس الکترولایټ پلس ویټامین سي ورکوو. د شپې په اوبو کې د منتول او برومیکسین اوبه ورکوو، او دا کورس باید تر 7 ورځو وکارول شي. او د هغې څخه وروسته باید فلورفینیکول ورته 3 ورځې وکارول شي. د دې ضرورت ولې راځي؟ کله چې دانه زیاته
شي او دانا خوري او خوري ورته بدل شي نو چرګوړی سټرس یعنی فشار لاندې راځي. نو ټایفاید مسله منځته راځي. نو د 8 ورځې څخه وروسته 8 او 9 ورځ واکسین ته په کتو سره بایفلورفینیکول استعمال شي. که ضرورت شي نو تاسو اورګانیک اسید هم کارولی شي. 8 ساعته جګر پلس وټامین سی او اوارس ورکو. 8 ساعته بیا اورګانیک اسید ورکو. 8 ساعته ورته بیا منتول او برومیکسین ورکو. نو 15 ورځې د ګولډن میسلی په همداسې پوره شي. کوم شیانو ته باید زیات خیال وشي؟ په ګرمیو کې باید وینټیلیشن یا هوا ته باید پام وشي. د اوبو کمی باید رانه شي او د چرګانو صحت ته باید ډیر پام وشي. ګولډن میسلی چرګانو په اولنۍ 2 هفتو کې د کومو ناروغۍ ښکار کیږي؟ اول نمبر کې کولای او دویم نمبر کې سلمونیلا ده او شلیان هم رامنځته کیږي. که صحیح اجرای څخه وانه اخیستل شي نو ګمبور هم حمله کولی شي او خدای نه خاصه د انډي ښکار کیږي هم. نو واکسین باید پوره وشي او کوم کورس چې ما درته وښودو د دوا باید ورته عملي کړل شي. په دې ویډیو کې که ستاسو کوم پوښتنه وي تاسو کامنټ کولی شئ. که ستاسو ویډیو خوښه شوي ویډیو لایک کړئ او نور ملګرو ته یې شیر کړئ. چینل سره سبسکرایب کړئ او بیل آیکن بټن لازمي کلیک کړئ ترڅو زموږ هره نوې ویډیو تاسو ته په وخت ورسیږي. تر بلې ویډیو د خدای په امان په دعاګانو کې مې یاد ساتئ.